د داعش خراسان ډله د مرکزی داعش یا اصلي داعش یو شاخ دی. اصلي داعش یا مرکزی داعش خو په 2014 کال کې د خپل خلافت اعلان وکړ او تر هغه 6 میاشتې وروسته دوی د خراسان د ډلې په نامه خپل یو ولایت جوړ کړ یا خپل یو شاخ جوړ کړ. یعنې دا دغه سره تړاو لري. د داعش مرکزی ډلې په نورو سیمو کې هم خپل ولایتونه اعلان کړل یا خپل شاخونه اعلان کړل. خو دا اول وار و چې داعش د منځني ختیځ څخه بهر په کوم یو هیواد کې خپل شاخ پرانستی. نو دې ته د داعش خراسان نوم ورکړي، خراسان ولایت نوم ورکړي. دا په دې د نوم ورکړي چې خراسان په یو وخت کې د افغانستان او شاوخوا سیمې یو نوم و. نو دوی نه غوښتل چې د افغانستان نوم پرکښېږدي، ځکه افغانستان د دوی په نظر د نیشنلزم سره تړاو لري، د افغانانو وطن معنا لري او د خراسان جغرافیه هم د وخت په تېرېدو بدلېده را بدلېده. دا ډله څومره ځواکمنه ده، د سیمې لپاره څومره یو لوی ګواښ ده؟ زیاتره خلک خپل د دغه سیمې اورپکې و چې ورسره یو ځای سوه. یعنې د سوریه او عراق څخه خلک نه دي راغلي چې دا ډله دلته جوړه کړي. که یو نیم راغلي د ملاتړ دپاره یا د پیسو د راوړلو دپاره یا د ټریننګ دپاره، خو زیاتره غړي یې هغه کسان و چې پخوا د پاکستان د طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي سره تړلي وه، ځینې یو وخت کې د افغان طالبانو سره تړلي وه، ځینې یو وخت د حزب اسلامي حکمتیار غړي وه، ځینې نوي ځوانان و چې ورسره یو ځای سوه. نو د دې شمېر یو وخت څو زرو ته ورسېدی، 2000 3000 حتی 5000 ویل کېده. خو بیا وځپل سوه، بمبارونه هم پر وسوه، د طالبان سره هم جنجال راغلی، هغه هم جنګ پر وکړي او دا ځینې خلک چې ورغلي وه هغه مایوسه سوه ځکه دوی په یوه نیت ورغلي وه، هلته هغسې کیسه نه وه او د دوی خپل منځ کې هم اختلافات پیدا سوه. خو اوس یې د غړو شمېر یو څو سوه یادېږي. دوی چې کله طالبان سره وجنګېدل هلته یې مرکزونه اوس دومره پاته نه دي او زیات فعالیتونه اوس په ښارونو کې کوي، لکه جلال آباد کې ډېر فعالیت لري، په کابل کې لري او ځینو نورو ښارونو کې هم یو څه غړي لري. خو داسې ویل کېږي چې عمدتاً دوی په د افغانستان په شمالي ولایتونو کې دیره دي. په شمال کې هم سته، په ختیځ کې هم سته. دغه دوې سیمې د دوی د فعالیت اصلي سیمې وې. د افغانستان په جنوب کې هم یو څه پیدا سول، په زابل کې، په ځینو نورو سیمو کې هلته طالبانو سره وجنګېدل، ختم سول. شمال کې هم په ځینو ولایتونو کې د دوی غړي وه، ډلې یوې کشنۍ کشنۍ، په ختیځ کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې، په نورستان کې، په لغمان کې د دوی ګروپونه وه. اوس داسې کشنۍ کشنۍ ډلې دي چې په کلیوالو سیمو کې یا پټي یا په پټه تماس لري خپل غړو سره، یا زیاتره په ښارونو کې 4 کسان یا 15 کسان سره یو ځای سوي، دغه فعالیت یا پلان جوړي، بیا یو ځای چاودنه کوي. نو د دوی موجودیت په افغانستان کې د طالبانو لپاره به څومره یو لوی ګواښ وي؟ طالبانو لپاره لوی خطر په دې دی چې دا اوله اسلامي اروپا کې ډله وه چې د طالبانو اسلامي امارت یې چیلنج کړي، ولدا موږ ردوو. د بل پلوه دا بیا هم اوله ډله وه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لیډرشپ یا مشري یې رد کړه چې دی د مشري وړ نه دی. او اوس هم چې کله د طالبان په اړه خبره کوي هغو ته مسلمان خطاب نه کوي او د هغو مرګ روا ګڼي او طالبان همداسې دوی سم مسلمانان نه ګڼي او دغه ډله یوه فتنه بولي او وایي چې دا اصلا د دې لپاره پورته سوي دي چې دوی وایي دا زموږ مبارزه بدنامه کړي یا ناکامه کړي. نو په دې خاطر دوی یو د بل پر ضد جنګېدلي دي او یو د بل ډېر غړي یې وژلي دي. اعظمي صاحب، د دغې ډلې توپیر له طالبانو سره او له نورو ډلو سره په څه کې ده؟ د داعش خو زیاتره بنسټ ایښودونکي یو وخت د القاعده شبکې غړي وه، خو دوی د القاعده سره هم وران سول، د القاعده سره هم وجنګېدل په سوریه کې، په عراق کې، او دلته چې هم دوی راغلل د افغانستان او پاکستان سیمې ته، دلته هم دوی القاعده د دوی مخالفت وکړي او طالبان او داعش په خپل منځ کې ایډیالوژیک، مذهبي او سیاسي توپیرونه لري. ایډیالوژیک توپیر دا دی چې داعش غواړي چې په ټوله دنیا کې د ټولو اسلامي ملکونو یو خلافت دوی وایي چې رامنځته سي او مشر یې د دوی مشري، او بل دا غواړي چې په هر ځای کې باید جنگ وسي، حملې وسي. خو طالبان دا وایي چې زموږ جنگ تر افغانستان پورې محدود دی او موږ د نورو هیوادونو په چارو کې مداخله نه کوو. د بلې خوا داعش شیعګان مسلمانان نه ګڼي، خو طالبان داسې نظر نه لري. بل فرق یې دا دی چې داعش تصوف شرک ګڼي، خو طالبان کې ټولنې زیاتره په دې نظر نه دي. او داعش د تکفیر مفکوره هم لري، یعنی هر سړی چې د دوی غړی نه وي د دوی سره بیعت نه کړي
وای دا کافر دی باید د منځه یوړل سي یا موحد نه دی یا مشرک ورته وایي چې مشرک دی، نو په یو ډول یو لار ورته جوړېږي چې دا باید د منځه یوړل سي او خلک مجبوره کوي چې د دوی سره بیعت وکړي، د دوی په ډله کې شامل سي. نو په دا خاطر دوی چې کله نور هیوادونو ته ولاړل یا په ځانګړې توګه افغانستان ته ولاړل، دومره ملاتړ یې ترلاسه نه کړي ځکه د دوی دا چلن ډېر سخت و، خلک یې ډېر ځورول، سخت سزاګانې ورکولې، د خلکو په زړه کې نفرت ورسره پیدا سو، د هغو دود دستور مشرانو کشرانو ته درناوی نه درلودی. نو له دې کبله په افغانستان کې لږ څه لږ دوی ملاتړ ترلاسه نه کړي او په همدې خاطر اوس یې د غړو شمېر ډېر لږ پاته دی. دا اوس چې امریکایان او نور بهرنیان له افغانستان وځي په 3 ورځو کې، دا به د هغو لپاره څومره لوی ګواښ وي؟ د امریکایانو یا په مجموع کې د لویدیځ لپاره تر ټولو لوی اندېښنه په افغانستان کې بیرته د القاعده او د داعش ډلې راټوکېدل دي یا د دوی د پناه ځایونو جوړول دي او له دې ځایه دوی ته خطر پېښول دي. په همدې خاطر د طالبان او امریکا ترمنځ چې تړون لاسلیک کېدی په هغه کې دا خبره لیکل شوې ده چې طالبان به هیڅ چاته اجازه نه ورکوي که هغه القاعده ده که هغه داعش دي یا که هغه نورې ډلې دي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد استعمال کړي. نو د دوی اندېښنه همدا ده او امریکا دا هم ویلي دي که چیرې زموږ خلاف څوک یو پلان جوړوي یا د دې ځایه د کوم برید پلان لري، نو دوی کولی شي چې بیا هم تیاری راولي بمبار پر وکړي. او د دې امکان هم شته چې د امریکا او طالبان ترمنځ د داعش خلاف یو ډول همکاري روانه وي، ځکه په تیرو څو کلونو کې موږ ولیدل چې داعش او امریکا یو د بل سره د داعش د ځپلو په لار کې لږ څه لږه یو ډول همکاري درلوده. په راتلونکي هم د دې امکان شته چې دوی به یو د بل سره استخباراتي معلومات شریکوي که امریکا په خبره وي چې د عراق یا سوریې څخه د داعش ځینې کسان افغانستان ته ځي یا په افغانستان کې ځینې کسان چې د هغو سره تماس لري یا د کوم برید پلان جوړي، که یو په خبر سي یا بل کې داسې یو د بل سره دا معلومات شریکي. خو بیا هم داعش د امریکا دپاره یو لوی تهدید دی او دوی ویلي دي چې موږ به په افغانستان کې او نور نړۍ کې نظر پر ساتو او د طالبان سره هم دا تمه لري چې پر خپله ژمنه باندې ودرېږي چې له دوی سره یې کړې وه. نو دا نه یوازې د امریکا لپاره تهدید دی بلکې د طالبان لپاره هم لوی تهدید دی، ځکه طالبان چې اوس په حکومت کې راغلي دي دوی خو به امنیت راولي، خلکو ته به هوسا ژوند برابروي، دا د دوی مسؤلیت دی. خو که بیا هم بریدونه روان وي او ګډوډي روان وي لکه په کابل هوایي ډګر کې چې دا برید وسو، نو دا خو بیا د وخت حکومت کمزوري ښیي چې دوی د امنیت په راوستو کې پاته راغلي دي. نو دا خپله د طالبان لپاره هم اوس یو لوی چلنج دی چې دوی دا یقیني کړي چې داعش په افغانستان کې حضور ونه لري یا لږ لږ د برید کولو توان ونه لري، نه یوازې په داخل کې بلکې په نور هیوادونو کې هم. اعظمي صاحب ډېره زیاته